د دې جنې چې دنو سبا واده او مور ته کېناست او د مور نه عجیبه سوالونه وکړل. مور چې دنو دې ته عجیبه نصیحت وکړو. که تاسو واورئ نو تاسو به هم ډېر زیات حیران شئ چې څومره کسان مې ویډیو ګورئ. ضرور یې وګورئ، د نورو ملګرو سره شیر کړئ، زموږ دپاره پکې ډېر ښکلی عبرت و. ملګرو سیټ چې تاسو ته د جنې ښکاري د دې سبا له واده او مور ته کېناست. نو مور چې دنو دې ته عجیبه نصیحت وکړو، یو بیګ یې ورله ورکړو چې دا بیګ به ته والې، خو دا بیګ به چې دنو ته خپل خاوند ته نه ښایې، دا به صرف ستا سره امانت وي، دا به چېرته هم خپل خاوند ته نه ښایې. کله چې دا جنې واده شوله نو دغه بیګ چې د خپل خاوند نه پټ کړو. 20-25 سال وشول خو دغه بیګ چې دنو خپل خاوند ته ورستې نه کړو، دا ورته چېرته هم کولاو نه کړو. یوه ورځ داسې شوله که نه چې دغه جنې ډېره زیاته بیمار شوله او داسې بیمار شوله مرګحال پرته وه. د خاوند چې دنو دې خوا ته ناست دی او دې ښځې ته وایي که نه، وایي ما له اجازت راکړه چې زه دا بیګ کولاو کړم چې په دې بیګ کې دننه څه دي. و دغه جنۍ چې دنو بیا ورته ووایي که نه، وایي چې لاړ شه دا بیګ کولاو کړه. چې کله دا بیګ کولاو کړي نو په دې بیګ کې چې دنو 1 لک روپۍ پرتې وي او په دې کې چې دنو 2 ګوبیاکې پرتې وي. چې کله چې دنو تپوس ترې وکړي د خاوند د خپلې ښځې نه چې دې ګوبیاکو څه مطلب دی، دا پکې ولې په دې کې پرتې دي، نو هغه ورته وویل که نه، وایي چې ما له به کله غوسه راتله نو ما خپل د غوسه چې دنو په دې ګوبیاکو باندې ایستله. ځکه چې وایي مور راته ویل که نه چې ته په دې ګوبیاکو باندې غوسه وباسه، خو چې خپل خاوند ته چېرته هم خبره ونه کوې. ویل دا 1 لک روپۍ، ویل دا 1 لک روپۍ چې دي که نه، وایي دا ګوبیاکې چې دي په دې کې پرتې وي ډېر ښه، او دا چې دنو ما خرڅې کړي دي او دغه روپۍ چې دنو ما جمع کړي دي. ملګرو دا خپله غوسه چې دنو په دغه ګوبیاکو باندې ایستله او د خپل خاوند ته چېرته هم یوه خبره نه ده کړې. ملګرو دا یوه سټوري وه یار، زموږ دپاره ډېر ښکلی عبرت دی. همیشه دپاره چې دنو موږ دا نصیحت تاسو ته کوو، خاص کر ښځو ته چې د خپل خاوند چې دنو ډېر زیات عزت کوئ. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وایي که نه، که د الله نه علاوه بل چا ته سجده وی نو د ښځو به خپل خاوندانو ته سجده کولی. نن سبا ښځې تاسو وګورئ، پیشنونه وګورئ، د خپل خاوند نه بې اجازته یو ځګي ته روانې وي که نه، خپل خاوند نه تپوس هم ونه کړي چې دا به ما منې کړي که نه، او د هغه نه پس چې په پټه باندې روانې وي. دا ډېره خوشي خبره ده. زما ټولو ته خواست دی که نه چې چېرته هم داسې نه وي پکار وي ښځې له چې هغه خپل د خاوند نه بې اجازته ځي یا د خپل خاوند عزت نه کوي، نو چېرته هم داسې نه وه پکار. زما چې څومره کسان ویډیو ګورئ، کوشش کوئ چې زنانو ته ضرور ورسوئ که نه، چې دوی دا واوري ضرور چې د خاوند څومره حیثیت دی، هغه چې دنو په خپلې ښځې باندې څومره خفه کېږي او بیا څومره عزت کوي. دغه نه پس چې دنو ښځه خپل خاوند له دوکه ورکوي، دغه نه پټه باندې بل ځګي ته ځي او وایي چې زما خاوند زما نه خبر نه شي. ملګرو خاوند حیثیت تاسو وګورئ که نه چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویلي دي که چېرته د الله نه علاوه بل چا ته سجده وی نو ښځو به خپل خاوندانو ته سجده کولی. او نن سبا ښځې چې دنو دا چېرته هم سوچ نه کوي، هغه همیشه دپاره چې دنو خپله مرضي کوي، چې څه یې زړه غواړي نو هغه کوي، د خاوند نه چې دنو خلاف روان وي. ملګرو نو چې څومره کسان کوشش کوئ که نه چې چېرته هم داسې نه وي پکار که نه، د خپل خاوندانو نه چې دنو چېرته هم نه وي پکار چې تاسو بې اجازته ځئ، که هر ځګې ته ځئ د کور نه چې دنو بهر ته وځي، پکار چې ښځې د خپل خاوندانو نه تپوس کوي. ځکه چې په عیش عشرت کې زندګي تېروئ نو د خاوند په وجه باندې که نه. نن سبا چې د ښځې کومه زندګي تېروئ په عیش عشرت باندې د خاوند په وجه باندې تېروي، ځکه چې هغه کله په مسافرو باندې لګیا وي، مسافرۍ کوي او دې ښځو له او بچو له رالېږي، دغه نه پس چې دنو هغه د خپل خاوند نه دا تپوس نه کوي چې زه دغه ځګي ته ځمه، بازار ته ځمه چې زه لاړه شم او که لاړه نه شم. ملګرو نو چې څومره کسان مې ویډیو ګورئ که نه، پکار چې خاوندانو نه پکار چې د خپلو ښځو ضرور خیال ساتي چې بې ځایه ځګونو ته یې نه لېږي. ملګرو ځکه چې هغه په خپلو ښځو باندې خیال کوي ضرور، او ښځو له هم پکار چې د خپل خاوندانو هم خیال ساتي. هغه په مسافرۍ باندې دي، دې مطلب دا نه دی چې هغه نه ته بې اجازته روانه یې او بازارونو کې ګرځې، د دې کې هر قسمه ټیم راتللی شي. نو پکار چې تاسو د دې خبرې ضرور خیال وساتئ. چې څومره کسان ویډیو ګورئ شیر کړئ، ضرور چې څومره زنانه وي هغوی ته ضرور ورسوئ.